لاندې ګراف د پنجشنبې په ورځ د 5 ملګرو د تمرین او درس ویلو ساعتونو ترمنځ اړیکه راښيي. نو په دې ګراف کې په افقي محور باندې دي د تمرین ساعتونه 1 ساعت، 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعته او 2.5 ساعته. په عمودي محور باندې دي د درس ویلو ساعتونه تر 7 ساعتو پورې. راځو ګورو داسې ښکاري چې لیلا تمرین بیخي نه دی کړی او درس یې 7 ساعته ویلی، کوم چې سم نه دی، تمرین باید وشي. کریم 1.5 ساعت تمرین کړی، 5.5 ساعته درس ویلی او همداسې د نورو نومونو سره هم معلومات ورکړل شوي دي. موږ راځو اصلي پوښتنې ته. موږ ته وایي چې د مجید په نوم ټکی څه معنا لري. نو مجید نوم دلته دی، دې سره دا ټکی لیکل ښودل شوی دی. نو دا خو ټکی موږ ته ښیي چې دلته تمرین په 1 ساعتونو باندې دی او درس ویلو کې دا ټکی څو ته راځي؟ 4 ته راځي. نو دې کوردینات دي 1,4 او دا یو څه معنا ورکوي، دا یو دا معنا ورکوي چې دا 1 ساعت تمرین یې کړی او دا 4 څه معنا ورکوي؟ 4 دا معنا ورکوي چې 4 ساعتونه څه شی دی؟ درس یې ویلی. نو اوس راځو ګورو چې دغه ځوابونه، دغه ځواب دی کې کوم یو کې دی. ګورو مجید 1 ساعت تمرین کړی، دا یو ځواب سم دی. 1 ساعت تمرین یې کړی او 4 ساعته درس ویلی دی. ګورو چې دا نور ځوابونه، دا ځوابونه ولې سم نه دي. دلته وایي چې مجید 2 ساعته تمرین کړی او 8 ساعته درس ویلی. 2 ساعته چې تمرین وکړي دلته به راشي او 8 ساعته درس دلته راځي. دا خو نه دی که نه، دا خط کوو. دلته وایي مجید 4 ساعته تمرین کړی او 1 ساعت درس ویلی. نو 4 ساعته خو بیخي بیرون وځي، دا هم دې کې نشته. 15 ساعته تمرین کړی او 15 ساعته درس ویلی، دا هم پکې نشته. دلته کېدای شي تاسې ګډوډ شئ لږ. دلته 4 ساعته تمرین دی او 1 ساعته درس دی او دلته 1 ساعت تمرین دی او 4 ساعته درس دی. نو دا دواړه سره تیر او بیر دي. نو زموږ ځواب همدا یو دی.